خوست ولایت کې د النور طبي علومو نیمه لوړو زده کړو مؤسسې د خپلې نهمې فارغت غونډې په ترڅ کې لسګونه نارینه او زنانه محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. دغو محصلینو چې په څلورو طبي برخو لکه نرسنګ، عالي قبیلګي، لابراتوار او فارمیسي کې زده کړې ترسره کړې دي، ټولنې ته د خدمت کولو ډاډ ورکوي او همدارنګه له حکومت څخه هم غواړي چې دوی او نورو فارغو محصلینو ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو د هیواد د بچیانو د درد دوا وګرځي. مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې خپل درسونه فایل کړل. په اول سر کې مونږ ته ډېرې ستونزې وې چې کله مو درسونه فایل کول، وروسته چې کله مو درسونه فایل کړل ورو ورو د کور د سپورټ په مرسته، د ملګرو د سپورټ په مرسته مونږ وکولی شول چې خپلې 3 کلنې زده کړې په ښه شان سره پای ته ورسوو. مونږ دپاره پراکټیکل دپاره کوم هغه چې دي ټکونه برابر کړي وو، مونږ ته پراکټیکل زده کړې وکړې. د هغې په برخه کې مونږ مختلفو شفخانو ته مثلا قادري شفخانې ته، د خوست کمپلیکس هغه ته او ټولو خصوصي کلینیکونو ته مونږ لګړې او مونږ ته عملي زده کړې په دې برخه کې ښه ډول سره وکړې وې. او زما غوښتنه د دولت څخه د نړیوالو مؤسسو څخه ده چې مونږ ته کاري زمینې برابر کړي، مونږ ته باید کاري فرصتونه برابر کړي. او د دې ترڅنګ ځکه چې بعضې محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري، په میړ ورغوړه ده، دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخو کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. بل لور بیا د خوست ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین د نورو برخو ترڅنګ د طبي برخې زده کړه مهمه اړتیا بولي او په یاده برخه کې د فارغ زده کوونکو لپاره د خوست ملکی روغتون او نورو کلینیکونو کې د عملي زده کړو د لا برابرولو ډاډ ورکوي. همدارنګه له فارغو محصلینو غواړي چې په ترسره کړیو زده کړو بسنه ونه کړي او په خپلو برخو کې تر لوړې کچې زده کړې وکړي تر څو د هیواد د بچیانو د خدمت جوګه شي. چې هفتوار، میاشتوار یعنی منتلی، روباوار بستونه اعلان کیږي او خلی بستونه او هغې ته سی وي جمع کیږي، هغه سایډونه ورته ښوول کیږي. په مختلفو ریاستونو کې، وزارتونو کې راتلونکي ځوانانو ته موږ د فرصت چانس ورکوو. او خصوصا د صحت عامې په اړوند به دومره درته ووایم چې څومره هغه همکاري محسوسات چې په خوست کې کار کوي د صحت تر چتر لاندې په هفته کې د اکبر سایډ په نام باندې یو سایډ دی، د هغې نه بستونه اعلان کیږي چې په هغې کې مختلفو شعباتو کې مختلف مسلکي کسان اخلي. دا لړۍ روانه ده. بل لور بیا د النور طبي نیمه لوړ زده کړو مؤسسې مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي او په کارپو محصلینو د روزنې ډاډ ورکوي او زیاتوي. مونږ د څلورو مختلفو طبي څانګو څخه چې فارمیسي، نرسنګ، قبیلګي او لابراتوار څانګې دي، په لسګونه تنه ورونه او خویندې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کوو. باوري یم چې دوی به د دې مظلومي ملت او مظلومي ټولنې د درد دوا جوړ شي. یاد لري چې النور انسټیټیوټ په 1494 هجري شمسي کال کې د لومړي ځل لپاره په پکتیا ولایت کې په فعالیت پیل وکړ او له هغې وروسته یې په 1498 هجري شمسي کال کې په خوست ولایت کې په فعالیت پیل کړی چې تر دې دمه یې سلګونه کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي.